الجبري افادو ضرب ته ښه راغلاست. په دې درس کې به تاسو د الجبري افادو د ضرب سره آشنا شئ. د الجبري افادو ضرب ډیر اسانه دی. راځئ چې پیل کړو. مخکې له دې چې الجبري افادې ضرب کړو، فرض کړئ که موږ داسې یو مثال ولرو چې 2 ضرب 3 جمع 4 ډیر اسانه دی. دا ضرب موږ په کوم شکل باندې اجرا کولی شو؟ دا ضرب په دې شکل باندې لیکو 2 ضرب 3 جمع 2 ضرب 4. چون علامه منځ کې مثبت ده، مثبت علامه لیکو. 2 ضرب 3 شپږ جمع 2 ضرب 4 8. پس دا مساوي کېږي شپږ جمع 8 14. فرض کړئ چې اوس د 2 په ځای باندې زه a لیکم. پس a ضرب 3 جمع 4 لیکلی شو چې لکه پورته هم چې وکړو 2 په 3 کې ضرب کړل، بیا هم د راواخیستل په 4 کې ضرب کړل. دلته هم د 2 په ځای a لرو. a ضرب 3 پس 3a. a ضرب 4 البته علامه منځ کې مثبت ده، مثبت لیکو. a ضرب 4 پس دا مساوي کېږي ده و a سره. اوس فرض کړئ چې موږ د 3 په ځای باندې هم b لیکو. پورته سوال کې د 3 په ځای باندې b لیکو، د 2 په ځای باندې مخکې a لیکلې، یعنی a ضرب b جمع c. د 3 په ځای باندې مو b ولیکله، د 4 په ځای باندې مو c ولیکله. څنګه کولی شو دا ضرب اجرا کړو؟ ډېر ساده دی. لکه څنګه مو چې دلته وکړه 2 په 3 کې ضرب کړو، بیا هم 2 په 4 کې ضرب کړو. دلته هم همدا شی کوو. a په b کې ضربو او a په c کې ضربو. a ضرب b جمع a ضرب c. پس دا د الجبري افادو ضرب دی. دوهم حالت کې که چیرې موږ داسې ولرو د 2 په ځای باندې زه لیکم 2 جمع 15 ضرب دی 3 جمع 4. هماغه قوس دی، فقط د 2 په ځای باندې موږ 2 جمع 15 ولیکل تر څو الجبري افادو ضرب ته نور هم ورنږدې شو. څنګه کولی شو دا ضرب اجرا کړو؟ د مخکې په څیر باندې 2 راخلو، په ټول خط کې په ټول قوس کې ضربو په دې شکل باندې 2 ضرب 3 جمع 4. قوس په داخل کې علامه مثبت ده، مثبت. 15 ضرب ټول قوس 3 جمع 4. دا قوس او 2 دلته هم موږ ضرب کړی دي. عین دا شی دی، دا هم په دې شکل باندې ضربو 2 ضرب 3 جمع 2 ضرب 4 جمع 15 ضرب 3 جمع 15 ضرب 4. 2 ضرب 3 شپږ جمع 2 ضرب 4 8 جمع 15 ضرب 3 15 جمع 15 ضرب 4 شل. پس 4 جمع 8 14 14 جمع 15 9 جمع شل 9. راځي چې پورته عدد په تورو باندې تبدیل کو په دې شکل باندې a جمع b. د 2 جمع 15 په ځای باندې a جمع b ولیکل تر څو د الجبري افادو ضرب تر سره کړو. 2 جمع 4 په ځای باندې x جمع y ولیکو. غواړو دا دواړه الجبري افادې سره ضرب کړو. پس په دې شکل باندې 2 راواخیسته، په دوهم قوس کې مو ضرب کړ. دلته هم a راخلو، دوهم قوس کې ضربو a ضرب x جمع y. د قوس په داخل کې علامه مثبت و، دلته مثبت ولیکلو. دلته هم د قوس په داخل کې علامه مثبت ده، پس مثبت لیکو. د لومړي قوس دوهم حد راخلو، په دوهم قوس کې ضربو b ضرب x جمع y. لکه څنګه چې دلته 15 په ټول قوس کې ضرب کړي 15 ضرب 3 جمع 4، دلته هم b ضرب x جمع y.
د دې الجبري ifادې ساده کول اسانه کار دی. دلته هم موږ ساده کړی دي. 2 ضرب 3 جمع 4 دی. دلته موږ لرو a ضرب x جمع y. 2 ضرب 3 جمع 2 ضرب 4. دلته هم همداسې کوو. a ضرب x منځ کې علامه مثبت ته مثبت a ضرب 2y جمع b ضرب x قوس داخل کې علامه مثبت ته مثبت b ضرب 2y. موږ وکولی شو ډېر په اسانۍ سره دوه الجبري ifادې سره ضرب کړو. دوه الجبري ifادې چې یوه x جمع یو بله x منفي 2 ده ضرب کړو. البته د الجبري ifادو د ضرب نه مخکې باید یو شی تاسو دایما په یاد ولرئ، هغه د علامو ضرب دی. په یاد ولرئ که چېرته موږ منفي ضرب منفي ولرو مساوي کېږي مثبت. که چېرته مثبت ضرب مثبت ولرو مساوي کېږي مثبت. که چېرته منفي ضرب مثبت ولرو مساوي کېږي منفي. که چېرته مثبت ضرب منفي ولرو مساوي کېږي منفي سره. لومړی باید د الجبري ifادو په ضرب کې همیشه دا په یاد ولرئ، د علامو ضرب په یاد ولرئ. دوهم د الجبري ifادو په ضرب کې لومړی عددي ضریبونه سره ضربو بیا توري سره ضربو. د لومړی ifادې لومړی حد راخلو په دوهم قوس کې ضربو x منفي 2 علامه مثبت ده مثبت. د لومړي قوس دوهم حد راخلو په ټول دوهم قوس کې ضربو یو ضرب x منفي 2 پورته ifاده مساوي کېږي x ضرب x x مربع. چون موږ په حساب کې هم لوستلي که چیرې موږ ولرو 3 ضرب 3 پس د قاعدو نه یوه قاعده نیسو که کله قاعدې سره مساوي توان سره جمع کوو. د دې توري توان د دې عدد توان یو دی، د دې عدد توان هم یو دی. هر کله چې یو عدد توانونه لري توان یو دی. پس یو جمع یو 2. که چیرې موږ ولرو 3 ضرب 3 ضرب 3 مساوي کېږي د قاعدو نه یوه قاعده 3 نیسو توانونه سره جمع کوو. هر عدد چې توانونه لري توان یو دی. پس یو جمع یو جمع یو 3 3 په توان دی 3. همدارنګه که چیرې موږ ولرو مثلا 2 په توان دی 4 ضرب 2 په توان دی 15 قاعدې مساوي دي. قاعدو نه یوه قاعده توانونه سره جمع کوو. 4 جمع 15 9 پس 2 په توان دی 9. همدارنګه موږ په تورو کې هم لرو. که چېرته توری سره ضرب په حالت کې ولرو x ضرب x قاعدو نه یوه قاعده توانونه سره جمع کوو. هر توری چې توانونه لري توان یو دی. توان یو جمع یو 2. که چیرې موږ ولرو x په توان دی 3 ضرب x په توان دی 4 پس قاعدو نه یوه قاعده چون مساوي دي قاعدې x 3 جمع 4 2. نو په دې اساس باندې کله چې موږ x ضرب x کړلو قاعدو نه یوه قاعده توانونه سره جمع کوو. x ضرب x x مربع. x ضرب منفي 2 منفي 2x مثبت ضرب مثبت مثبت یو ضرب x x مثبت ضرب منفي منفي یو ضرب 2 2. ګورو چې مشابه حدود وجود لري که نه. منفي 2x لري دلته مثبت x لرو پس x مربع په خپل حالت باندې منفي 2x مثبت x منفي x منفي 2 پورته ifادې ضرب حاصل دی x مربع منفي x منفي 2. بیا هم دوه الجبري ifادې لرو چې غواړو سره ضرب کړو 2x جمع y ضرب 3x منفي 2y. موضوع پیلوو. مخکې له دې چې ضرب پیل کړو د حدونو علامې تعینوو. هر حد چې علامه ونه لري علامه مثبت ده مثبت مثبت. دوهم لومړی اعداد ضربو یعنې ضریبونه ضربو عددي ضریبونه بیا ورپسې توري ضربو. مثبت ضرب مثبت مثبت 2 ضرب 3 شپږ x ضرب x x مربع بخښنه غواړم
x ضرب x x مربع. بیا مثبت ضرب منفی منفی. 2 ضرب 2 4. x ضرب y x y. مثبت ضرب مثبت مثبت. y ضرب x الو بخنه غواړم د دې حد چې ضریب نه لري ضریب یو دی. یو ضرب 3 3. y ضرب x x y. مثبت ضرب منفی منفی. یو ضرب 2 2. y ضرب y y مربع. تاسو مشابه حدونه سره خپل کې جمع کوو. x مربع لرو بل x مربع وجود نه لري. پس شپږ x مربع په خپل حالت باندې لیکو. x y دلته وجود لري x y دلته هم وجود لري. پس منفي 4 x y مثبت 3 x y منفي x y y مربع بل نشته لري. پس منفي 2 y مربع. بیا هم مثال لرو 2x منفي 3 کل په توان د 2. د دې افادې نتیجه باید لاسته راوړو. مخکې له دې چې د دې افادې نتیجه لاسته راوړو باید یو څه په نظر کې ونیسو. هغه دا چې د هر حرف د پاسه عدد د هغه حرف توان ښیي. په دې معنی چې د هغه حرف په خپل ځان کې څو ځلې ضرب شوی دی. د مثال په ډول که زه ولرم x مربع دا په دې معنی چې x په خپل ځان کې 2 ځل ضرب شوی یعنی x ضرب x x مربع مساوي کېږي د x ضرب x سره. که زه ولرم x مکعب دا په دې معنی چې x په خپل ځان کې 3 ځل ضرب شوی دی یعنی x مکعب مساوي کېږي یا x په توان د 3 مساوي کېږي x ضرب x ضرب x. د دې وضاحت په نظر کې نیولو سره ورته افاده کولای شو په دې شکل باندې ولیکو 2x منفي 3 ضرب 2x منفي 3. البته ضرب علامه لیکل ته ضرورت نشته ځکه قوس خپله د ضرب په معنا ده. اوس الجبري افادو په ضرب کې د لومړۍ افادې ټول حدونه د دوهم افادې په ټولو حدو کې ضربو. په دې معنی د لومړۍ حد اول حد د لومړۍ افادې اول حد راخلو په دوهمه ټول افاده کې ضربو. د لومړۍ افادې دوهم حد راخلو په ټول افاده کې ضربو. په دې شکل باندې لومړۍ حد ده 2x د لومړۍ افادې لومړۍ حد ده 2x راخلو په دوهمه ټول افاده کې ضربو. متوسط قوس خلاص کوچنی قوس خلاص 2x منفي 3 کوچنی قوس بند متوسط قوس بند علامه منفي ده منفي لیکو. بیا د لومړۍ افادې دوهم حد راخلو په ټوله دوهمه افاده کې ضربو. په دې شکل 3 ضربې متوسط قوس خلاص کوچنی قوس خلاص 2x منفي 3 کوچنی قوس بند متوسط قوس بند. اوس چې موږ دواړه افادې په دې شکل باندې ولیکلې ضرب پیلو. د ضرب لپاره د حدونو ضرب پیلو. د ضرب لپاره لومړی علامې بیا اعداد بیا توري ضربو. په دې شکل باندې هر حد چې علامه ونه لري علامه مثبت ده. پس د دې حد علامه مثبت د دې حد علامه مثبت د دې حد علامه هم مثبت ده. مثبت ضرب مثبت مثبت 2 ضرب 2 4. موږ یې لومړی علامې بیا اعداد ورپسې حرفونه x ضرب x x مربع. بیا لومړی علامې مثبت ضرب مثبت مثبت ضرب منفي منفي 2 ضرب 3 شپږ. x پاتې کېږي x لیکو. بخښنه غواړم راځو دوهمې افادې ته. منفي ضرب مثبت منفي 3 ضرب 2 شپږ. x په خپل حالت باندې لیکو چون دا عدد تورې نه لري. منفي ضرب منفي منفي 3 ضرب 3 9. موږ د ضرب عملیه اجرا کړله. د پورته افادې نتیجه نه 4x مربع منفي 6x منفي 6x منفي 9. البته همیشه موږ کوشش کوو چې الجبري افادې ساده کو. په دې معنی چې په الجبري افادو کې ګورو چې مشابه حدونه وجود لري کنه. که چېرته مشابه حدونه وجود لري یو له بله جمع او تفریق کوو ترڅو نهایي ساده شکل لاسته راوړو ترڅو مشابه حدونه د منځه لاړ شي. نو ګورو چې دلته په دې حد کې مکس دی د دې حد کې مکس دی. پس دا دواړه حدونه مشابه دي. دا دواړه سره چون هم علامه دي جمع کوي. پس دا افاده مساوي کېږي
x مربع چون بل حد نشته دی په خپل حالت باندې لیکو 4x مربع منفي شپږ x منفي شپږ x مشابه دي منفي شپږ x منفي شپږ x منفي 12x منفي 9 په خپل حالت باندې لیکو پس د پورته افادې نتیجه ده 4x مربع منفي 12x منفي 9 بیا هم مثال لرو 3 منفي x او د منفي 3x مثبت 9 مثبت x مربع د ضرب حاصل په لاس راوړئ کولای شو دا مثال مونږ په تیرو مثالونو غوندې په هغې طریقه باندې حل کړو چې دواړه افادې څنګه لیکلې په دې شکل باندې 3 منفي x ضرب د منفي 3x مثبت 9 مثبت x مربع البته موږ په دې طریقه باندې څو مثالونه حل کړل غواړم دا مثال په یو بله طریقه باندې حل کړم د الجبري افادو په ضرب کې لومړی علامې بیا اعداد بیا حروف ضربیږي هر حد چې علامه ونه لري علامه مثبت ده لومړی حد راخلو په ټوله افاده کې ضربو مثبت ضرب منفي منفي 3 ضرب 3 9 x په خپل حالت باندې لیکو چون دا حد تور نه لري x په خپل حالت باندې لیکو مثبت ضرب مثبت مثبت 3 ضرب 9 22 مثبت ضرب مثبت مثبت 3 ضرب 1 هر حد چې ضریب ونه لري ضریب 1 دی 3 ضرب 1 3 x مربع په خپل حالت باندې لیکو چون دا حد حرف نه لري چې د دې حرف سره ضرب راځو بیا دوهم حد راخلو په ټوله افاده کې ضربو منفي ضرب منفي مثبت هر حد چې ضریب ونه لري ضریب 1 دی 1 ضرب 3 3 x ضرب x x مربع منفي ضرب مثبت منفي 1 ضرب 9 9 x په خپل حالت باندې لیکو ولې ځکه چې پاس حد حرف نه لري چې حروف سره ضرب کو منفي ضرب مثبت منفي 1 ضرب 1 x ضرب x مربع x مکعب x په توان دی البته کله چې ضریب د حد یو وي نه لیکو پس منفي x مکعب راځو پورته دواړه افادې سره خپلو کې جمع کوو د الجبري افادو د جمع دپاره باید موږ مشابه حدونه د یو د بل لاندې قرار ولري په دې معنی دلته x مربع دی پورته x مربع دی باید دا حد دلته ویسو دې لاندې ولیکو x دلته وجود دی لري په لاندې افاده کې په پورته افاده کې x دلته وجود لري باید دا افاده دلته راوړو همدا کار کوو 9x منفي 9x د منفي 9x لاندې لیکو منفي 9x x مربع باید هغلته ویسو راوړو دلته مثبت 3 x مربع x مکعب سره په پورته افاده کې مشابه حد وجود نه لري x مکعب کولای شو بیرون ولیکو منفي x مکعب اوس نو پورته افاده د منځه وړو افاده سره په خپل کې جمع کوو منفي 9x منفي 9x منفي 18x مثبت 22 په خپل حالت باندې لیکو مثبت 3x مربع مثبت 3x مربع مثبت 4x مربع منفي x مکعب د پورته افادو د ضرب حاصل دا دی